په افغانستان کې امریکایي وسلې هندي کشمیر کې خرڅې شوي او رسیدلې دي. درنو لیدونکو ستړي مشئ. دا په داسې مهال کې ده چې له دې مخکې هم د پاکستان د مخالفو وسلوالو لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې وسلو د کارونې په اړه راپورونه خپاره شوي وو. شاوخوا یوه میاشت مخکې هم د تورخم په ګمرک کې د پاکستان استخباراتو یو غړي له افغانستان نه د قاچاق شوو امریکایي وسلو د یو ډک ګاډي د کشف او ضبط خبر ورکړی وو. د یادونې ده چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو تر وتلو یو کال وروسته د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي وو چې د ناټو غړو هیوادونو د خپل ماموریت پر مهال د 9.2 میلیارډ ډالرو په ارزښت وسلې او پوځي تجهیزات افغان امنیتي بنسټونو ته سپارلي دي. له افغانستان نه د امریکا تر وتلو وروسته دا وسلې او تجهیزات د اسلامي امارت په ولکه کې دي. انډیا ټوډے راپور ورکړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې 3 میله M4 وسلې هندي ځواکونو د پاکستان تر کنټرول لاندې په کشمیر کې له وژل شوو وسلوالو څخه ترلاسه کړي دي. دغې رسنۍ د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ د لړم پر 22مه لیکلي چې دا نښته د جمو او کشمیر په اخنور سیمه کې رامنځته شوې ده. د راپور پر بنسټ هندي ځواکونه په دې اړه څېړنه کوي چې د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې وسلې څنګه د کشمیر وسلوالو لاس ته ورغلي دي. سرچینو چې نومونه یې په راپور کې نه دي یاد شوي، انډیا ټوډے ته ویلي د پاکستان استخباراتي ادارې هغو وسلوالو ته چې د هند له پولې تیریږي وسلې په واک کې ورکوي. د معلوماتو له مخې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې ډیری وسلوال AK-47 او M4 سپکې وسلې کاروي. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.